په نړۍ کې موسمي بدلون د پوهاوي په اړه د جولای په 14مه کراچۍ کې لاریون شو چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو. عام خلک دی هغه د اویرنس ورکو چې دا کم کلایمیټ چینج کوم نه دا الله طرف نه بلکې دا د کم چې انډستریالیست کم امپیریالیست کم چې سرمایه‌داران خلک دی دا غوي چې کم انډستریز دا غین چې کم شواګان دا غین چې کم الودګي خارجي کې دا غي د وجه چې کم نه دا کلایمیټ چینج شو او دا غي اثرات چې کم نه پاغه کسان باندې په غریب سړي باندې راځي سوبر چې غریب سړي نه اویر شوی راغنه راوته دا پورې مونږه د کلایمیټ چینج مقابله نشو کولای. په دنیا کې خاص کر پاکستان کې د کلایمیټ چینج په اثرات چې کم نه هغه ورسته سیوا کیږي کوم ګورو بارانونه چې کوم په ټایم باندې نه کیږي پسلون ته چې کله باران ضرورت دی د باران نه کیږي کله چې پسلونه پاخه شي او هغه بالکل د کټای په پوزیشن کې راشي بیا بارونه سیوا شي چې هغه سره پیداوار هم متاثر شي او نوې بیماریاں د پسلونه هغه عمر شي. 3 کیلومتر تیر د 2022م کال پاکستان کې موسمي بدلون لکبله زیات بارانونه شوي وو. د سیلابونو لکبله په خیبر پختونخوا بلوچستان او سن کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړه اوختي و او لکونو خلک بیکوره شوي وو. پاکستان او افغانستان له هغه هیوادونو څخه دي چې موسمي بدلون ور باندې ډیر اغیز کړی دی. پاکستان د پیرس 2015 کال نړیواله معاهده منلې ده چې تر مخې حکومت په د نړیوالي تودوخې د کمولو لپاره اقدامات کوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.